من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ ویلیو په فند ګروپ کې سم ویلیو سایز انکریز ډیکریز سټرایک تھرو سبسکرپټ اینڈ سوپرسکرپټ. راځو نن به مونږ وایو ټیکس افیکټس اینڈ ټایپوګرافي. صحیح ده؟ نو راځو سټارټینګ یې صحیح ده. کلیک به کوم دلته کې فور ایگزامپل ما ولیکل ګرامر نوټس صحیح ده. دلته رالم ایکسټرا انفارمیشن مې ورپسې ولیکل. اوس زه راځم دا ما سلیکټ کړ، سایز مې ول انکریز کو او الایمنټ ولا رایټ ته کو چې تاسو ته بیا ښکاري. صحیح ده. اوس زه راځم زه ته دله څه ورکړه ټیکس افیکټس ورکړه. دا افیکټس دي موږ څه مختلف دي، زه ته دا یې ورکړه چې په پوه شي دا ما ورکړو. صحیح ده. اوس ورته وایم چې څه وکړه آوټلاین کلر ورکړه. آوټلاین کې ګورې ریډ ورکې، اورنج ورکې، براون ورکې، څنګه ورکې ورکولی شي. که نه م ورکول غواړئ نو آوټلاین به یې کوئ. صحیح ده. مور کې همیشه موږ سره دوه قسمه کلرونه یو سټینډرډ وي چې مخامخ دې کوم خوښ شي هغه راواله، کسټم وي کسټم کې ته خپل جوړولی شي مقدار وغیره ولا ورکولی شي دي ځینې خیال هم دی ورته. صحیح ده. نو که اوکې دی کو هغه آوټلاین به کلر به ورکړی شي چې کوم تا ورته خوښ کړی وي. بل ویټ مطلب د آوټلاین له سایز ورکړه. دا ګورئ صحیح ده. اوس ما دا دومره سایز ورکو، زه ته نه راشه دا په څه کې راوله په ډیشز کې راوله، څه کې داسې ډیشز وغیره کې. صحیح ده. په آوټلاین باندې پوه شو. که نه مې په کار څه که نو آوټلاین که. بل موږ سره دی شیډو مطلب سایه. د ده دا سایه هم که نه په کاره نو کوي، که په کاره هم یو اوټر هم په کاري بهر نو دا اوټر دی د بهر ته د سایه وکې ښکاري. صحیح ده. د څه شي وي شیډو، خو اوټر سایډ ته بهر سایډ ته. انر مطلب د لیکلو کې دننه ښکاري د دی. صحیح ده. پرسپیکټیو داسې کې هم راوړی شي پوهېږي که نه. دا موږ څه مختلف شیډو سو. دا آوټلاین نه پس شیډو نه پس اوس ریفلیکشنز دي. دا وګورئ مختلف افیکټس دي چې تاسو کوم رنګ کې افیکټس ورکول غواړئ دي ځینې ورکولی شي. صحیح ده. بل موږ څه ګلو ده ګلوک دي ځینې ټیکس له ګلو ورکولی شي. ګلو کې هم ګوره دوه قسمه، یو مور ګلو کلرز ته راشي دلته نه کلرز ورکولی شي او دې کې به مور دی. مور کې ما ته ویله یو مخامخ چې کوم سټینډرډ کلر چې کوم خوښ شي کلیک کوه اوکې که بس را به شي. بل تاسو خپل جوړولی شي پوهېږئ که نه. بل موږ سره دی ګلو کې دي ځینې هم تاسو ګلو ورکولی شي. صحیح ده. دلته به راشئ کلیک به کوئ، کلیک نه پس به تاسو دا راشي دي ځینې هم کلر ولا خوښولی شي. همغه یو خبره ده. صحیح ده. ګلو له سایز ورکول غواړئ صحیح ده، کمولی غواړئ هلکه کولی غواړئ. صحیح ده. نو دا په تاسو ډیپینډ کوي چې څنګه یې ورکول غواړئ. دا اوس به کینسل کړم. اوس راځم زه ورته یم نه نمبر په نمبر کې کار کوي. صحیح ده. نو زه به یو نیو ډاکومنټ والم. نیو ډاکومنټ نه پس فور ایگزامپل ما هلته دا نمبر ولیکلو 0312 او دا نمبر مې ولیکلو. صحیح ده. زه ورته یم دا ماته په څنګه ارینجمنټ کې راوله، مطلب زما کوم رنګ کې سیکوینس کې پکار دی. نو زه به راشم دا به لږ لاندې انټر به پریس کړم، دا به لږ لاندې شي. دا به اوس زه سلیکټ کړم. زه ورته یم څه وکړه په کوم فارمیټ کې راوړه. زه به راشم زه ورته یم په دې ټیکس افیکټس وله ورکړه خو کوم فارمیټ کې دی لوک ته یم دې کې ورکړه خیال هم دی چې کوم رنګ کې افیکټ ورکول غواړئ دي ځینه ورکولی شي. صحیح ده. مختلف دا افیکټس دي. زه ورته یم نه دا بل پکې څه شي دي موږ سره لیټرز دی او سټایل څه شي دي سټایلسټیک سیټس دي. نو زه راځم د دپاره به همغه پریویس ډاکومنټ ته لاړ شم. پریویس ډاکومنټس کې فور ایگزامپل دا زه ټایټل به څه کړم لرې کړم. اوس به راشم دا لیکئ به لږ سایز غټ کړم چې تاسو ته ښکاري. صحیح ده.
زه رالم زه ته هم څه وکړه داسې جویننګ شانتې رایټنګ راوړی داسې کې ښکاري درته دی دې ځي ته ګورئ اس ته ښکاري درته نو دې ځای نه به تاسو کولی شئ داسې جویننګ شانتې کې راوړلی شئ رایټنګ صحیح ده بل دې کې دې جي ته ګورئ ښه دې کې هم دا مختلف افیکټس وغیره دي صحیح ده صحیح ده نو دې ځای نه پکې تاسو څه کولی شئ داسې چینجز وغیره په خپل ټیکس کې راوستی شي چې افیکټ وله ورکوي صحیح ده آی هوپ تاسو به څه ګین کړي وي د ده نه او که تاسو افیکټس ورکول غواړئ نو دې ځای نه ورکولی شي سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر الله حافظ